سلامونه او احترامات قدرمن دوستانو. نن یو ځل بیا موږ تاسې د ارواپوهنې په هکله باندې خبرې کوو. د ارواپوهنې مضمون په هکله باندې خبرې کوو. په ارواپوهنه کې موږ تاسې په تېر درس کې په تېر ساعت کې پر ځان باندې باور لرل یا پر ځان باندې څرنګه موږ تاسې وکولی چې باور وساتو یا څرنګه کولی چې موږ تاسې ډېر په ځان باندې ډاډه واوسو. په دې باندې موږ تاسې په دې هکله باندې خبرې وکړې. اوس هم راځو موږ تاسې په دې هکله باندې خبرې کوو چې بالخصوص ماشومانو په هکله باندې چې مثلا ماشوم څرنګه کولی شي ځان وپېژني او ځان مهم وبولي. دغه په دې هکله باندې موږ تاسې خبرې کوو. ماشوم څرنګه کولی شي چې ځان مهم وبولي او ځان وپېژني. نو د ځان د باور ساتلو لپاره موږ تاسې دې ته هم اړتیا لرو چې باید ماشوم په ځان باندې باوري وساتو او په ځان باندې ځان ته اهمیت ورکړي او ځان وپېژني. په دې هکله باندې موږ تاسې خبرې کوو. اکثره خلک چې مثلا کوم ماشومان چې په ځان باندې باوري وي یا مثلا په ځان ته اهمیت ورکولی شي ځان ته اهمیت ورکوي ځان وپېژني، نو د دې تر څنګ دوی په خپلو تعلیمي چارو کې بیا ډېر بریالي وي. خو هغه کسان چې بیا مثلا په خپل ځان باندې باوري نه وي یا ځان نه پېژني یا مثلا ځان نه پېژندلی یا ځان ته اهمیت نشي ورکولی ځان ته اهمیت نه ورکوي، نو هغه په تعلیمي چارو کې هم ډېر د ستونزو سره مخ کېږي. نو د دې لپاره موږ تاسې په همدې وجه باندې د ځان د باوري کېدو تر څنګ موږ تاسې باید په ځان باندې ځان پېژندنه او ځان ته اهمیت ورکولو هم خبرې کوو. نو راځو موږ تاسې دلته شپږ قدمونه دي، په هغه هکله باندې موږ تاسې خبرې کوو. نو په دې ځای کې لومړی قدم ده ماشومانو سره خبرې اترې وکړئ. ماشومان موږ تاسې کله چې وینو یا کوم د کار سرته رسوي، په دې حالت کې موږ تاسې باید هڅه وکړو چې دوی سره خبرې وکړو. یا دوی مثلا د اکثرو کارو په هکله باندې پوښتنې کوي، باید موږ تاسې د هغو پوښتنو ځوابونه په ډېر ارام مغز سره او په ښه رویه سره او په ښه طبیعت سره موږ تاسې باید هغه ځوابونه ورکړو دوی ته. داسې نه چې بس په مازې خبره باندې دوی ته په قهر سو او یا مثلا د دوو پوښتنو څخه وروسته نور دوی ته په قهر کېږو یا په قهر کېدا په ځای باندې باید موږ تاسې دوی سره په ښه ډول سره خبرې وکړو، تر څو پورې دوی ځان یو ډول ښه مهم ورته معلوم شي چې موږ هم په دې ټولنه کې یو څوک یو، موږ ته هم څوک اهمیت راکوي. نو چې موږ تاسې اهمیت ورکړو دوی خپله باندې بس دغه روحیه په دوی کې پیدا کېږي، د ځان ته د اهمیت ورکولو او د ځان پېژندلو روحیه په دوی کې پیدا کېږي، ژوندی کېږي. دویم قدم د انتقاد کولو پر ځای ورته د اصلاح لارې په ګوته کړئ. انتقاد باید موږ تاسې ورباندې ونکړو. اکثره کارونه دوی سرته رسوي، په هغه کې ممکن چې دوی سهوې وکړي یا سهو سره مخ شي، نو د دې سهو پر ځای باندې موږ تاسې د دې انتقاد باید ورباندې ونکړو. د انتقاد پر ځای باندې موږ تاسې باید ته اصلاح خبرې ورته وکړي، د اصلاح ټکي ورته په نښه کړو چې په ډېره ښه طریقه سره په ښه نرمه طریقه سره باید موږ تاسې دوی ته دغه د اصلاح لارې ورته په ګوته کړو، نه داسې موږ تاسې انتقاد ورباندې وکړو. انتقاد باید ورباندې ونکړو، ځکه چې انتقاد کول په وخت کې دوی بیا بې جرأته کېږي، جرأت له لاسه ورکوي، دوی ناهیلي کېږي. نو باید موږ تاسې د اصلاح ټکي ورته په ګوته کړو، د اصلاح په طریقه سره موږ تاسې خبرې ورسره وکړو، هغه نکتې ورته په ګوته کړو. دریم قدم ورته ووایه چې له تېروتنو زده کړه کولی شي. اکثره وخت ماشومانو ته کوم پام کړی وي، دوی په تېروتنې سرته رسوي، سهوې سرته رسوي، سهوې ځینې کېږي. نو د سهو کولو په جریان کې باید موږ تاسې دوی ته دا ورپه نښه کړو، دا ورپه ګوته کړو، دا ورته ووایو چې تاسې له سهو څخه زده کړه کولی شئ. سهو دې وکړه هېڅ خبره نه ده. نو که چېرې دوی مثلا یو ځل سهو وکړي، دوه ځلې سهو وکړي او موږ تاسې ورته په قهر کېږو یا مثلا ورته په غوسه کېږو، نو د قهر د غوسې په ځای باندې باید موږ تاسې دوی ته دا روحیه چې ورکړو چې تاسې له دې سهوې څخه زده کړه کولی شئ. له دې سهوې څو ځله سهوې کولو څخه تاسې ناهیلي کېږئ مه. نو د دې په ځای باندې چې تاسې ناهیلي شئ، باید دې دا زده کړه وکړئ. کومه سهو مو وکړه هغه په آینده کې په دې طریقې مه کوه، په بل ډول باندې کار سرته ورسوه، نو ممکن چې دا سهو څه ته زده کړه ترلاسه کړئ. نو ټول عمر باید موږ تاسې دا روحیه ورکړو دوی ته چې تاسې له سهوې کولو څخه له تېروتنو څخه زده کړه کولی شئ. څلورم قدم هم د ماشوم له هڅو ستاینه باید وکړو موږ تاسې. ماشوم کوم کارونه سرته رسوي، هغه دوی په هر کار کې دوی هڅه کوي چې هغه کار دوی په سم ډول سرته ورسوي، خو هغه سهوا له دوی څخه هغه کار ناسم سرته رسېږي یا هغه کې دوی غلطي سرته رسوي. نو باید موږ تاسې د دې هڅو ستاینه وکړو چې ډېر ښه کار یې سرته ورسوي په ښه طریقه سره، او نور یې هم کولی شي په ښه ډول سره سرته ورسوي. نو د دا ډول موږ تاسې باید د دوی د هڅو ستاینه وکړو، لا یې هم تشویق کړو، ښو کارو ته نور هم تشویق کړو، نور یې هم وهڅوو، تر څو پورې دوی په دوی کې دا
باور پیدا شي چې موږ هم یو کار سرته رسولی شو، موږ هم یو څوک یو، نو دوی به ځان ته اهمیت هم ورکړي او ځان به هم وپېژني او په ځان باندې به باوري هم شي. پنځم قدم له تعلیمي کارو سره سره نورو کارو ته هم وهڅوئ. تعلیمي کارونه خو سرته رسوي، تعلیمي کارو تر څنګ باید موږ تاسې نورو کارو ته هم وهڅوو، نور کارونه هم باید دوی سرته ورسوي، بالخصوص هغه کارونه چې دوی علاقه ورسره لري، نو هغه هم باید موږ تاسې هغه کارو ته هم وهڅوو. د تعلیمي کارونه په مخ باندې بیایي، خو د دې تر څنګ باید موږ تاسې دوی نورو کارو ته هم وهڅوو چې مثلا نور حرفوي زده کړې وي، نور فعالیتونه سرته رسوي، په هغه کې باید موږ تاسې مسلکي کارونه په هغه کې باید موږ تاسې دوی وهڅوو ورته او نور کارونه هم دوی سرته ورسوي. او بل هم شپږم قدم وایي د بریالیو کسانو سره اړیکه ور وساتئ. هغه کسان چې بریاوې لاسته راوړي دي په مختلفو د میدانونو کې، په مختلفو ډګرو کې دوی بریاوې لاسته راوړي دي، نو د هغه بریالیو کسانو سره چې هغه خپل هدفو ته رسېدلي دي، خپلو هڅو په مرسته باندې خپل هدف ته رسېدلي دي، هغو کسانو سره باید موږ تاسې د دوی ناسته ولاړه ور وکړو او اړیکه ور وساتو، تر څو پورې له هغو سره هغه دوی خپلې کیسې ورته وکړي په څه ډول سره موږ په څومره سختیو په څومره تکلیفو سره موږ د خپل هدف ته رسېدلي دغه بریاوې هم لاسته راوړي دي، نو دوی کې به هم دغه ډاډ پیدا شي چې موږ هم باید هڅې وکړو، زحمت وباسو، تر څو پورې خپل هدف ته ځان ورسوو، خپل مرام ته ځان ورسوو. نو دې لپاره باید موږ تاسې له بریالیو کسانو سره دې مخامخ کړو، له هغو سره ناسته ولاړه ور وکړو، تر څو پورې له هغو څخه هم دوی ډېرې زده کړې وکړي او نور هم دوی هڅول کېږي چې دا کسانو دومره زحمت ایستلی تر دې ځای پورې ځان رسولی، باید موږ تاسې هم نو زحمت وباسو او خپل هدف ته ځان ورسوو. نو دغه شپږ قدمو ته باید موږ تاسې بالخصوص والدین یا د کور مشران ډېر پاملرنه وکړي، تر څو پورې ماشومان په دې کارو ته وهڅول شي، تر څو پورې دوی په ځان وپېژني او ځان ته اهمیت ورکړي، بیا له هغه څخه وروسته دوی په ځان باندې باوري کېږي هم. نو دغه کې باید موږ تاسې ډېره زیاته توجه وکړو، تر څو پورې ښه ماشومان موږ تاسې وروزو او ښه ماشومان ټولنې ته وړاندې کړو، تر څو پورې تکړه، باجرته او په ښه ډول سره کارونه اجرا کړي وي. مننه.